الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكریم. د ټول پښتون افغان و ټولو میړنۍ پښتنو ته د پښتون تاپوز مومنټ وار کارکون ته د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفراته. چونکه نن په ریاست پاکستان کې یو داسې عمل سوی دی چې هغه د ټول پښتون افغان د زړه زیرېدل سوي دي. د هر پښتون افغان وزړه ته لاس ورلوېدلی دی، پر مزغو یې حمله سوې ده، پر زړه یې حمله سوې ده. ټول پښتون افغان چې نن په کم حالاتو باندې په دونه ظلم او په دونه جبر باندې زیر سوی دی، په یو ډېره ناقصه طریقه باندې، په یو ډېر غیر آئیني او په ډېر غیر قانوني طریقه کار باندې د پښتون افغان زړه منظور پښتون گرفتاره سوی دی او هغه زندانونو اتکړي او راچولی دي، زندان ته یې بیولی دی. نن ټول پښتون افغان نن صاحب پر دې خبره ته متوجه دی. د پاکستان د ریاست او د پاکستان د ریاستي ادارې چې کومې دي د هغه و دغه عمل ته په ډېره سخته توګه باندې غندي. ټول پښتون تاپوز مومن لر و بر افغان په نړۍ کې افغان د دغه عمل چې کوم عمل دی ښکاره کړی دی، دی وایي چې منظور پښتون په پاکستان کې د آئین خبره کړې ده، د پنجاب د مفاداتو آئین جوړ سوی دی، د پښتون د دشمنۍ آئین جوړ سوی. په دې کې څه شک دی؟ په پاکستان کې ټول موږ ورته ګورو، هېڅوک آئین نه مني. د پاکستان جج آئین نه مني، د پاکستان جرنیلان آئین نه مني، د پاکستان یوه اداره آئین نه مني. اندېر نګري یې جوړه کړې ده. دومره امتیازي سلوک چې کوم د پاکستان د ریاستي ادارو په لاس کې څومره واک ورکول سوی دی، څونه اختیار ورکول سوی دی، هغه په لکونو پښتانه د ډالرو دپاره کورونه یې خراب کړله، ښځې یې ورکې کړلې، ځوانان یې ورک کړله، کورونه یې ونړوله. پر هر انبار باندې د پښتون جنازه په پارسلانو کې پرته، په ګونۍ کې پرته، په نالۍ کې پرته، د پښتنو سره خلاف یو. په دا جرم دی، پر دې باندې ته منظور پښتون گرفتاره کوې. ستا د پاکستان تمام پارلماني پارټیانې وایي چې منظور پښتون پر حق، د منظور پښتون مطالبات پر حق، د منظور پښتون د قام، د منظور پښتون د قبیل سره چې کوم څه ظلم سوی دی، د دې مثال د جهان په نړۍ کې په یو کتاب کې نسته، په یو اخبار کې نسته، په یو شي کې نسته. پښتون قام را پارېدلی دی، لر و بر افغان را پارېدلی دی، د نړۍ پر سطح باندې پښتون را پارېدلی دی. ظلم مزید نور پښتون قام نه منلی دی، نه یې مني. در هغه ساعته پورې به در سره ولاړ یو که خدای کول نه بې له پاکه خدای چې په تا یې آئین نه یې منلی، ستا په فوج یې آئین نه یې منلی، ستا په ادارو یې هره اداره و د آئین ته نه یې تړلې. دا هره اداره به په دې آئین کې د ما که څوک په پاکستان ریاست کې د آئین خبره کوي، د قانون خبره کوي، راځي به د ما سره به کښېني. پر بین الاقوامي سطح باندې دي یو داسې کمیشن جوړ سي، را دي سي، را سره کښېږدي. پاکستان به یو فریق سي، د پاکستان ریاستي ادارې دي یو فریق سي، په پاکستان کې چې کوم مظلوم قومونه دي دا به بل فریق سي. پر میز باندې به سره کښېنو، مجلس به سره وکړو،
که تا یې نه منې دلته د کشمیر خبرې کوې پر کشمیر باندې ګایېږي د کشمیر پر میډیا باندې ګایېږي د کشمیر پر نیټ باندې ګایېږي د هندوانو پر ظلم باندې ګایېږي د هندوانو پر جبر باندې ګایېږي دلته دې بیا پر ټول پښتانه کام په دهشتګردي باندې په ډالرو باندې خرڅ کړی دی کاروبار دې پر اسټارټ کړی دی که زه دا وایم چې ته پر ما کاروبار کوې خرڅوي مې بیا زه د انډیا میلاو یم بیا زه د افغانستان میلاو یم بیا ماله د نړۍ څه پیسې راځي بیا ته ما ویې بیا ته ما ګرفتاره کوې تشدد را باندې کوي و پښتونه په خدای ته وګورې او قرآن ته وګورې کله راپورته کېږي تر څو پورې به دا ظالمان دا جابران د دې کار د دې قبیل د دې وطن بچان ټکور ټکور کوي وایي به دمنظور پښتون په جیل کې ناست دی د دې کام دپاره ناست دی د دې قبیل د دې وطن دپاره ناست دی تر څو پورې به موږ خپلې ښځې پر لږ کوو تر څو پورې به موږ د دې کام د دې قبیل د دې وطن و دا موړو ته ګورو و دا زخمیانو ته به ګورو موږ به تر څو پورې و ټوله نړۍ ته خواستې کوو زموږ غږ به څوک اوري موږ به مدام دا رقم د جاهلیت ژوند سره کوو دا رقم د حیوانیت ژوند به سره کوو پر موږ باندې به یو څوک دا وایي چې یوه پلا خو مې حلال کاست اوس بیا ترې سره شورئ بیا والا لیدو ته تیار یاست بیا والا لیدو ته تیار یاست حلال یې نه کړلو ګرد کام نه ورته کتل ګرد قبیل نه ورته کتله زموږ څوک محفوظه پاته سولو ملا مې محفوظه پاته سولو طالب میں محفوظ پاته سولو سرمایدار میں ثابت سلامت پاته سولو روزگار والا میں صحیح سلامت پاته سولو کمی د بم دماکې نه را باندې وسې په کم وطن کې نه وسولې که زه دا خبره کوم چې ما وژنې پر ما کاروبار کوې ډالر را باندې اخې و نړۍ ته مې خرڅوې ته ما ته وایې دی د انډیا میلاو دی انډیا خو تا راوستلې ده په کور کې دې کښېنولې ده و دولره دې راغوښتې ده ستا په لاهور کې د نواز شریف په کور کې نریندر مودي میلمه نه ولو ستا دوستي د کم جرنیل کور په هندوستان کې نسته ته ما ته راوښیې کافایارونه دي داسې پلیټفارم مهیا کړه داسې پلیټفارم و ما ته هم را مهیا کړه و پښتون کام ته مهیا کړه چې زه د جنرال رایل شریف په خلاف پایار وکړم زه د جنرال پرویز مشرف په خلاف پایار وکړم عمل درآمد به وکړه زه د جنرال څه نومیږي د باجوا په خلاف باندې زه پایار وکړم راسه د برابرۍ پر بنیاد باندې پایارونه به سره وکړو که ته عدالت منې عدالت فیصله وکړه چې جنرال پرویز مشرف غدار دی جنرال پرویز مشرف د دې کام وینې توی کړي دي جرنیلان دومه ورځ پریس کانفرنس کوي وایي دا جج لیونی دی مازغه یې خراب دي د ده دې د مزغو ایکس رې وسي د ده دې د دماغي ټسټ وسي هغه کیس برته په لپسې تړې سپریم کورټ ته وړې ججان وایي چې جرنیلان غداران دي د دې کام د دې قبیل د دې وطن سره ظلم کړی دی جرنیلان وایي چې ججان لیونیان دي زه وایم چې دا دواړې خبرې صحیح دي پر موږ باندې 15 کاله کېږي چې پاکستان ریاست جوړ شوی دی پر موږ باندې لیونیانو ججانو او غدار جرنیلانو حکمراني کړې ده نن هم غدار جرنیل ناست دی پرون د پارلمان ګرد بلیک میل کوي د ټولو سره نارووي وکړې د هغه خلکو سره په نارووي کې روان یې و هغو ته واخه راکه سوداوي کوې
زما د قام زما د قبیل زما د وطن دي سترګې داسې ورتړلې دي داسې دي ورتړلې دي په مفاداتو باندې په بیره باندې په دمکیو باندې چې وژنم دي توپک دي راخستی دي وړمه ورځ په لورلایي کې د احسان الله دومل پر دیوالو باندې وراوړې د چادر او چاردیواري پامالي کوي وړمه ورځ په چمن کې زموږ د ډېرو سپین ږیرو محترمانو پر دیوالو وراوړې د چادر او چاردیوالي پامالي کوي سپین ږیری ګلشاه خان اکا په مسجد کې د نامعلوم افرادو پر مرمه باندې ولې په ګولۍ باندې د وطن و سربرایانو ته د لاس ورچولی دي بیا راسې خالي معافي وغواړې چې ما څه غلطي وسوله زه پر دې عمل باندې معافي غواړم پرون یو نوې ډرامه په چمن کې سوې ده زه ټول کام خبرومه کامه په دې خبره باندې به سر سره خلاصوو پرون مولوي صلاح الدین ته اطلاع ورکوي چې په تا چې د بولډاکس سکوټر راوړی دي ته د خپل ځان حفاظت وکړه خپله سکورټي برقراره مضبوطه وساته بیا د ماښام ډرامه جوړه کړې ده پر بایپاس باندې یو سکوټر دې ونیوي تا کم ذرایع ولو چې تا ته هغه سکوټر در وښی دلته د چمن په ښار کې چې کم سکوټران پټاو سو ته په ټولو کې ناکامه سوې او د ښار وتلی په سارا کې بیا د یوې سکوټر نسي چې دا د افغانستانه سره راوښتي او ما ونیوي مړکیي مې هم پړکیي مې هم مړکیي مې هم پړکیي مې هم پښتون قام به په دې خبره باندې سر خلاصوي نن موږ و خپل قام و خپل قبیل ته دا خبره واضح کوو زموږ سره ډېره لویه بدنیتیا روانه ده موږ نه قبلوي که موږ قبلوي زموږ قام ناست دی زموږ قبیل ناست دی او د سینټ هم وایي قومي اسمبلی هم وایي یا بل هم وایي وایي راسئ پر میز باندې سره کښېنو مجلس سره وکړو موږ خلاص کړي زموږ سره سم مجلس وکړي که دوی د مجلس میدان وټاکي وغورځېږي د مذاکراتو میدان وټاکي وغورځېږي د مذاکراتو میدان وټاکي دا د ملامتیا ده دا نن د منظور پښتون نیول به و درته ډېر ګران پرېوځي زما دې قسم په خدای وي زما دې قسم په خدای وي د منظور پښتون گرفتاري به و درته ډېره ګرانه پرېوځي زما و ټول کام ته خواست دی نن دوی به نارې والول پښتون تاپوز مومنټ ختم سولو پښتون تاپوز مومنټ پلانه سولو پښتون تاپوز مومنټ داسې سولو پښتون تاپوز مومنټ متحد د متفقه ولاړ دی نن مرکزي کور کمیټۍ فیصله کړې ده چې سبا به په ضلع کې د ضلع پر سطح باندې ټول پښتون قام راوځي ټول پښتون قبیل به راوځي موږ د سبا د مظاهرې اعلان کوو سبا پر 3 بجې باندې به موږ د منظور د بیکرۍ د مخه څخه یو لویه عظیمه شانه مظاهره روانوو او په دې کوم د قبیل ته دا خبرتیا ورکوو چې سبا چې هر کاروبار مې دی چټۍ وکړي راسئ د موږ سره په دې مظاهره کې شرکت وکړي زموږ دښمن دونه زورور نه دی لکه څونه چې و موږ ته د زړو وهم راچولی دی موږ هغه خلکو ته خواست کوو خپلو عجزانو ته خواست کوو خپلو قریبانو ته خواست کوو چا پښتنو مه کوئ خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ نه دي کوي دلته ما ته ګورئ چې هر څو وفاداري ورسره وکړي هر څو ملګرتیا ورسره وکړي چې د قام سره نه ودرېږي دی و تا ته په هغه نظر ګوري چې د قام سره غدار یې نو زما سره به ته څه وفاداري وکړې راسې خپل قام ته وفاداره سو سره ودرېږو متفقه او متحده ډېره مهرباني سبا ماپښین پر 3 بجې باندې د پښتون تاپوز مومنټ د ضلع قلعه عبدالله یو ډېره لویه عظیمه شانه مظاهره احتجاجي مظاهره روانوو و ټول قام ته و ټول قبیل ته خواست کوو چې سبا 2:30 بجو له به تاسو د منظور بیکرۍ مخ لره په لوی تعداد باندې ځانونه را رسوئ په دې احتجاجي مظاهره کې به په لوی تعداد باندې شرکت کوئ الله مې وساته
الله مې عزت وکړه موږ د منظور پښتون سره شانه به شانه ولاړ یو. منظور پښتون د لر بر افغان د ټولې نړۍ د پښتنو مشر دی. پاکستان زموږ سره ډېر سپک عمل کړی دی. موږ د دې عمل په سختو ټکو باندې غندنه کوو. ډېره مهرباني. کور مې ودان د سبا ماپښینه پورې خدای مې وساته. الله مې حفاظت وکړه. سلامت.